د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. د هیواد په شمالي ولایتونو کې د واورې ورېدو، هوا له یخېدو څخه وروسته هغه باغیان چې په سمڅو کې ننوتلي د ځای ځایګي په ارمان دي. هغوی اوس د خپلې سرپناه لپاره هېڅ ځای هم نه لري. له همدې امله د وږو لیوانو پر څېر کته را روان دي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. قومندان خیر محمد اندرابي او ورسره ټوله ډله یې له منځه لاړل. دغه کسان چې ټال 30 نفره کېږي د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه او بیا له منځه یوړل شول. قومندان خیر محمد اندرابي چې په تیر جمهوري نظام کې د جنرال رتبه درلودله، د اسلامي امارت له راتګ څخه وروسته یې پر بغاوت پیل وکړ او د باغیانو له ډلې سره یو ځای شوی و. اندراب هغه سیمه وه چې زیاتره خلک یې د اشغالګرو په خدمت لګیا وو او له پنجشیر څخه وروسته ډیر جنرالان د همدې سیمې څخه وو. د قومندان خیر محمد اندرابي له وژل کېدو څخه وروسته ترکیې، ایران، فرانسې او نورو هیوادونو څخه د هغه په مړینه د خواشینۍ پیغامونه راستول شوي، خو دغه د خواشینۍ پیغامونه رسنیو ته هغه چا استولي دي چې 20 کاله د اشغال مزدوران وو او امریکا ډول ته به نڅېدل او اوس له خپلو بچیانو سره په خارج کې د عیش و عشرت ژوند لري. هغوی یوازې دغسې څو نادانو او کمزورو خلکو په غولولو سره غواړي هغه پیسې چې دوی له خارجي غلیمانو څخه اخلي هضم کړي او دوی ته یې ډیره کمه برخه ورکړي. دوی خپله ناست دي په خارج کې عیش کوي، مزې کوي، بچیان یې په لویو لویو پوهنتونونو کې درسونه وایي، ښځې په مستریح ډول ژوند کوي، خپله له هغه پیسو څخه چې غلا کړي دي ښه ارامه ژوند لري، خو نور یې په داسې سختۍ کې اچولي چې د مرګ کومې ته یې وړاندې کړي دي او په کاذبو شعارونو یې غولوي، خو خپله د جګړې میدان ته نه راځي. یوازې هغه څوک را وړاندې کوي چې هغوی څه نه لري. دوی د دې ترڅنګ چې خپله جګړې ته نه وړاندې کېږي بلکې خپل بچیان هم نه وړاندې کوي. په دغه جګړه کې چې په اندراب کې پیښه شوې ده، د دغو باغیانو بیخ او بنیاد ووت او نور په دې سیمه کې هغه باغیان چې په دغه سیمه کې موجود وو نور د څه کولو وس نه لري. امنیتي ځواکونو دغه باغیان کلک تر نظر لاندې نیولي دي او په هېڅ غار او سمڅه کې به له دوی څخه ژوندي پاتې نشي.